یو دوست د بل دوست کور ته ورغی د شپې دروازه ورته وټکو څوک د فلانه دوست راغلی په منډه راووتو ورته خدمت یو 200 روپۍ مې پکار وی ښه بس منډي کې 200 روپۍ راوړې ولای ورکې او رسخت شو د اوس په جړه جړه کور ته را روان دی نو ښځه ورته وایي چې خدای دې ورکه چې په پیسو پسې جاړې خو نه به دې ورکول ښځه دا پوه شو چې دا سړی جوړ دی 200 روپو پسې جاړي هغې ورته ویل ښځې په خدای قسم که په پیسو پسې جاړم په دې چې زما دوست ته د 200 روپو ضرورت و زه ترې خبر نه وم چې زه پې خبر وی چې دا پیسې مې کور ته وروړی وی نن سبا خو ته چاله 200 روپۍ یا 2000 روپۍ یا 3000 روپۍ قرض ورکه او هغه سره لکونه راشي بیا به په درکول وړه نه کېږي او نه به ستا دروازې ته بیا راشي چې اوس ما سره راغلي دي څه دې په کار دي اوس خو پیسې چاله قرض ورکه بیا غټ کوتک هم ورکوله چې که دله مې غوښتې په دا مزغو مې ووه چې مړم شم ورپسې